کمره یې ده ډېره ښکلې کمره لرې که دغه څه موبایل دی موبایل خو دغه موبایل دی ته یې وګوره داسې پکې ښکارم لکه ځوان ملګرو تاسو مانم په دې موبایل کې یو عکس واخلئ زه وګورم چې د کوم موبایل کمره ډېره ښه ده تاسو خو ډېر صفتونه کوئ که څنګه مو خوښه ده ملګرو خپل شکل ته دې کتلی دي ما نه یو تصویر واخله دا د $100 موبایل دی ته وګوره او دغه موبایل تصویر دې وګوره زه ورک شه خپل ځان ته بل موبایل واخله هو رښتیا دومره غوټې خبرې کوې ورور خو دې دوبۍ کې ده ورور ته دې ووایه که نه چې درته راویلې کي که نه دا وخت به هم تېر شي یارانو زما لالا به هم له خیره راشي بیا به درته ووایم اوس ما پورې خندا یې کوئ او لالا مې زنګ وکړه سلام علیکم لالا ښه یې جوړ یې خیرت دی څه را روان یې ښه زه مې ورور هم خبره ومه بس موږ درځو ښه موبایل خو دې راوړی دی که نه اوس مې یارانو سره په همدې اړه خبرې کولې دوی سره موبایلونه ورسره دي لالا ډېرې خفه کړم سمه ده زه درغلم په خیر راشي لالا ډېر مو خطر که نه لالا مې راغله لالا یاره اجمل وروره ستا خو دې وداسې پته ونه لګېده زموږ خو په انتظار باندې سترګې درته سپینې شوې ها انځر ګوله لږ صبر خو وکړه یو ځل همدې لالا راشي واده خو څه ودونه به وي چرګې پلونه به وي دراز او دروز به وي په دا کلي کې ته به هم ګډېږه او زه به هم ګډېږم ځه لا دې وکړي چې موږ ګوته پکې غوړې شي صبر چې لالا به مې خپل راوړی که سم څه دي سرکوزیه چېرې داسې په منډه خوښه یې څه شوي دي سرکوزیه څه لالا سره ده وې لالا مې څه شوي دي وروره لالا مې د دوبۍ نه را روان دی زنګ یې کړی و وکه مکله زما خو دې زړه وچو دا خو د خوشحالۍ خبره ده ځه ورک شه انځرګله یار لکه زما د واده ورځ نږدې شوې لالا مې راغی نو ته خبره یې بیا په زړه کې کوو خدای په ما زه درنه ورځه اجمل وروره ستا خو کار وشو الله دې زموږ هم مل شي اخر دې وطن ته راورسولم نو څه وکړو خو څه چاره به جوړوو نور یوه لحظه هم زه نه درېږم پیسې غواړم چې هر پلونی ما ته پیسې را پیدا کړه یار ته خو لږ صبر وکړه یو نړۍ کور ته لاړ شو زما له ورور سره پیسې شته در به یې کړو چېرته خو تختمه نه که نه ته چې دا ورور خبره کوې دا ارمان به دې زه پوره کړم ځه چې ځو قربان ځه راځه مېلمه راځه راځئ کلیوالو راځئ په خیر راشئ سرکوزیه سلام لالا
بس الله يسانو مزدوري وغيري وغاري ومخري في دبي بس سفري دا کاروبار دې څنګه دی؟ خدا والا لالا خو ته چې راغلې نور به هم ښه شي لالا د دوست مې ونه پېژانده داسې ده چې دا زما سره په دوبۍ کې اوسېږي هلته یوازې وخت نه تېرېدو ما سره یو ځای راغی په ما باندې ډېر ګران دی بالکل سمه خبره دې وکړه ته نه پیسې په ما ډېرې ګرانې دي هو تم په ما ډېر ګران یې بس دا نور د یوه خبره هم نه اورم زه پیسې غواړم او پیسې لالا ها د دوست ولې په غوسه شو د څه شي پیسې اساسا د دیوال مې سره غپ شپي دی اسې د قرضه لګي پیسې را باندې دي ګپ شپي نه یم تا خو وایې چې ورور سره مې پیسې شته تا سره 10 لکه روپۍ شته څه لالا د دوست دې څه وایي هو وروره بخښنه غواړم ما لږ تاوانونه وکړو په دوبۍ کې د ده را باندې یو څه پیسې دي هغه هم لنډول غواړي اصلي خبره به زه درته وکړم ورور دې ټول عمر په عشقونه تېر کړی و زما د ارمانونو کاتره د ټول عمر دی مکمل په عشقونو تېر کړی نه مې دا په کار د ستا لکه مرور ځه ورک شه دوسته ته خو 10 لکه یادوې ما سره 10 روپۍ هم په کور کې نشته که د ترس خلاصول غواړې د سره بیا یې نه مې دا په کار داسې ورور بس د دغه ځای ما سره شته اوس به پیسې وګټي قرض به هم پرېږدي څه ته ګورې د سره بیا یې نه مې دا په کار داسې ورور دا ارمان دې هم پوره شي ورور ته دې هم راوستم ځه چې ځو ځه ورکېږه ځه ورکېږه که ځان را باندې نه واچوې ځه هی هی لالا زما څومره هیلې وې زه دې په شرمونو وشرموله